بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو خاد اوسئ، آباد اوسئ، تحیات شو کارونه نصیب شه. ژوند ډیر ښکلی دی، ژوند ډیر مختصر دی. راځئ چې ژوند ښکلی کړو، راځئ چې د ژوند نه خوند واخلو، راځئ چې مینه شو، مینه وویشو، د مینې سره مینه وکړو، د نفرت نه بغاوت وکړو. سوات چې د اسلامي جمهوریه پاکستان په غېږ کې د جنت نظیر سیمه ده، د وړوکي سویټزرلینډ په نوم باندې یادېږي. خو ولې د وخت جابرانو دا سیمه هم په قلاره د تاریخونو د صدو راسې په قلاره پرېښې نه ده، او وخت په وخت پې سترګورو جابرانو ظالمانو د خپل جبر، ظلم، بربریت اورونه بل کړي دي. خو ولې پښتون هم هغه قام دی چې چرته کې هم چاته سر ټیټی نه کوي، خپل کلچر، خپل کلتور ته دوام ورکوي، خپل قومیت او خپل تاریخ ژوندی ساتي. هم دغه وجه ده چې د یو قام کلتور د هغه قام په ژوندي ساتلو کې لویه برخه لري. نن موږ تاسو ته قدرمنو په دې ویډیو کې د پښتنو هغه ثقافت په ډاګه کوو چې یقینا اوسني کل زلمي ځوانان یا را روان ځوانان به د دې ثقافت نه خبر هم نه وي چې آیا د پښتنو کې داسې یو ثقافت هم و چې هغې ته به تراړ وایي. راځئ چې نن ستاسو سره موږ د تراړ تعارف وکړو چې آیا تراړ څه شی دی. څه پروګرام روان کړی دی؟ دا خو راغلي یو لاول خو ستا مننه کوو که نه، ځکه چې دا ملګري اکثر څه راجمع او راغلي یو چوپړیال ته دلته کېناست ووسو. دا ودي او په دې کې زموږ مقصد دا ده د کیمرې په سترګو کې ځکه چې خلکو ته ښیو چې را روان ټول یا اوسنی یعنې جنریشن چې دی هغه دا شی نه پېژني چې دې ته څه نوم دی. دې ته وایي تراړ. پخوا به مونږ واړه وو نو یا لکان به راجمع شو، وږي به یې مات کړه، دغه شانتې په اور کې دا وږي بیا پاخه کړل او راتول به یې او خوړل به یې. دا اوس ښه درانه ملګري راغلي، دا زموږ سره ګوره دا مخپور باچا دی. دا قامپرست ملګری دی، زموږ په پښتو، په ادب، په کلچر باندې ډېر مین دی. کله چې زموږ داسې ناستې دستلوي غونډې که نه، نو دی په هغې کې د ټولو نه مخکې ځکه چې د ده پښتانه خوښي، ملګرتیا خوښوي، ورورولي خوښوي، او بیا په کوم باندې د پښتنو کلچر ژوندی کېږي هغه کار یې د خوښوي په دې ځای کې خوښه اخیستې ده. او دې کتله کیمرو ته ټوله هغه ملګري زموږ ناست دي. په دې کې یو سکندر حیات نه ترخیم صاحب دی، دا بل زموږ ملګری چې وزارت نه راغلی ابراهیم خان، دغه دی سلام یې وکړو. جی جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ډېر وخت نه موږ لګیا وو، خو ابراهیم صاحب هم لږ ناوزګار او موږ ټول د یو بل سره نه مېلېدل. نن خو د یو بل نه په لاس ورکړي او دا ښه اخري ترړله. ولې سسټم نه داسې بس باړو د وکړه دغه وګورو. بهرحال موږ ویل چې هغه خانپوري ته وکړو، اخري ترړله خلکو ته ونه اچولي. دا ملګري سکندر خان دې راغلی، بخور باچا راغلی، مشتاق خان راغلی، دا بل زموږ ملګري بخت کرم خان راغلی، ټول راغلي او درې کې تاسو خپله راغلي یو درانه خلک یې ټولو. نو الله قدرمن کاغذیاتې اصلي یو ماحول جوړ کړه. صحیح دی. دا خو ابراهیم خان هم لکه چې د سعودي نه راغلی دی نن ماشاءالله یې اورې والا دا څه شروع کړي دي؟ اوکې ښه خوند یې ونه کړو. خلک وکړي ته تا چې ولیدي دغه وږي راغونډ نه پسې او دا سره لګیا دی، دغه وایي دغه پسې ماته دی پکې او بس کار روان دی.